السلام علیکم دوستانو، ستړي مسئ. په دې هیله چې جوړ روغ به وي او د کیس منیجمنت د ټیم دپاره د سپرویژن او کوچینګ د ویډیوګانو لړۍ مو ټوله تعقیب کړې وي. په دې ویډیو کې د کیس منیجمنت د ټیم لیډرانو، سپروایزرانو او کوارډینیټرانو دپاره یا هغه کسان چې د کیس منیجمنت په برخه کې د خپل ټیم سره تخنیکي مرستې او همکاري کوي، هغوی چې کله د کوچینګ یا د روزنې یا د معلوماتو د انتقالولو دپاره بعضې جلسې او سیشنونه پلانوي، د هغو دپاره یو څو ښې طریقې دي یا یو څو ښه عادتونه دي چې دوی کیدلی سي د کوچینګ په جریان کې هغه رعایت کړي او یا یې په نظر کې ونیسي. دا به د دوی سره کومک وکړي چې دوی روزنه او د معلوماتو انتقال په مؤثر ډول باندې ترسره سي. راځئ وګورو چې دا څو ښه عادتونه څه شي دي یا دا څو ښه پراکټیسونه کوم دي. اول، د کوچینګ دپاره د روزنې دپاره همیشه کوشش وکړئ چې یو خوندي محیط وټاکئ یا یې انتخاب کړئ، که په دفتر کې وي که په ساحه کې وي، چې د نورو فعالیتونو سره ګډ نه وي، د نورو سکتورونو د همکارانو سره ګډ نه وي، راشه درشه مزاحمتونه دا نه وي، او تاسې وکولای شئ چې یو ډېر ښه مجلس ولرئ او وکولای شئ په ازادانه ډول باندې پر مختلفو مسایلو چې د کیس منیجمنت اړوند دي بحث وکړی شئ، او کیس ورکران هم وکولای شي چې خپل نظریات په ښه شکل باندې ستاسو سره شریک کړي، او محیط یا چاپیریال کې باید داسې خنډ نه وي چې هغه ستاسو د ښه بحث مخه ونیسي. دوهم شی چې ډېر زیات مهم دی هغه محرمیت دی. کله چې تاسې کښېنئ بحث کوئ، کوشش به کوئ چې د محرمیت اصول د خپلو ارګانونو د محرمیت یا کنفیډنشیلټي دپاره چې کوم تاسې کوم پروتوکولونه لرئ د هغو په رڼا کې کوشش وکړئ چې د محرمیت اصول په نظر کې ونیسئ او رعایت یې کړئ. که چیرې یو کیس ورکر او یو ټیم لیډر په یو وخت کې کښېني، کیدای شي دوی د کیس په اړه باندې مختلف بحثونه وکړي او په دې کې که بعضې د پیژندنې معلومات هم شریک سي، پروا نه کوي، کیدای شي په کنسنټ کې مخکې تاسې د متضرر څخه دا رضایت اخیستی وي چې زه ستا معلومات د خپل سوپروایزر سره شریکوم. او د هغه څخه را دې خواته په ګروپي جلسو سیشنو کې او د روزنې او ظرفیت جوړونې په نورو ناستو کې چې کله ډیری سره کښېنئ د دې شیانو پوره خیال وساتئ. په هیڅ صورت باندې هغه معلومات چې د هغه په وسیله باندې متضرر پیژندل کیدای سي هغه باید یاد نسي، شریک نسي، او په هیڅ ډول باندې هم هلته پر هغه باندې بحث ونسي. ستاسې ټوله بحث به د کیس منیجمنت په تخنیکي اړخ باندې وي، د خطرونو پیژندنه به وي او د اړتیاو پیژندنه به وي او مؤثره جواب ویونه یا ریسپانس به وي چې موږ څنګه کولی شو د متضرر ته خدمات وړاندې کړو، اما د محرمیت د اصولو په رڼا کې. نو د خوندي محیط ترڅنګ محرمیت هم ډېر زیات مهم دی. بله خبره دا ده چې تاسې کوشش وکړئ چې دغه د روزنې یا د کوچینګ سیشنونه چې مو دي دا باید دوامداره وي. داسې مه کوئ چې په 4-5 میاشتو کې یو وار سره کښېنئ، هغه موضوعات هم ډېر وي، وخت هم کم وي، مسایل هم زیات وي، او هغه اصلي هدف چې تاسې غواړئ هغه ترلاسه کړئ هغه هم نسئ ترلاسه کولی، ډېرې ستونزو سره به مخامخ شئ. نو ښه خبره دا ده چې د خپل ټیم سره ناستې پاستې خصوصا د روزنې دپاره، د ظرفیت جوړونې دپاره، دوی ته د معلوماتو د انتقال او د دوی د تخنیکي وړتیاو د لوړولو دپاره دا کار باید په دوامداره شکل باندې وکړئ. کولی شئ په هفته کې یو وار، په هفته کې نه کېدل په 2 هفتو کې یو وار، په 2 هفتو کې نه و حد اقل په میاشت کې یو ځل خو باید حتمي وي، او د میاشتې په جریان کې باید مختلف موضوعات تاسې یاداشت کړئ، ټیم لیډرانو، سوپروایزرانو او کیس ورکران چې کوم مسایل لري، کومې ستونزې لري، کومې پوښتنې دي، هغه یې ځان سره یاداشت کړئ. او بیا د کوچینګ د سیشن دپاره هغه مخکې جوړ شوی کوم پلان او اجنډا چې د هغه کې دا ټول شیان شامل سي او په هغه ورځ پر دې باندې بحث وسي. نو کوشش وکړئ چې دغه د روزنې، د ظرفیت لوړونې او د معلوماتو د انتقالولو پروسه او کار مو دوامداره وي. او که چیرې تاسې په څو میاشتو کې یو ور سره کښېنئ،
بیا کېدای سي چې تخنیکي اړخ د خدماتو په رسونه کې د کیس منیجمنت د ټولو خدماتو په کیفیت کې د لږ څه ستونزو سره مخامخ سي. بله خبره دا ده چې هره جلسه باید د دې لپاره وي چې موږ په ګډه باندې غواړو پرمختګ وکړو، موږ غواړو زده کړه وکړو، او موږ غواړو چې پوهه یو بل ته انتقال کړو، او موږ غواړو چې د خپل کار کیفیت ښه کړو، او دې لپاره باید په ګډه باندې کار وشي. په دې سیشنونو او جلسو کې توهین، تحقیر، د همکارانو سپکول دا شی ځای نه لري. ځکه موږ چې کله وایو کوچینګ معنا ظرفیت جوړونه، معنا روزنه، د ظرفیت لوړونه، نو هلته دا شیان ځای نه لري. بلکې په ګډه سره باید هدف مو دا وي چې موږ په ګډه د خپل کار کیفیت ښه کوو، موږ زده کړه کوو، موږ غواړو د خپل ارګان هغه اهداف چې دغه دپاره موږ کار کوو هغه په ګډه باندې په لاس راوړو. او تمرکز باید ټوله پر دې باندې وي چې سوپروایزران، ټیم لیډران تمرکز پر دې چې زه څه ډول ښه کولی شم دوی پوه کړم. او د کیس ورکرانو باید ټوله فوکس او تمرکز پر دې باندې چې نن زه باید نوی شی زده کړم، نن باید زه نوی شی زده کړم، دغه کمی لرم، دا کمی لرم، دا کمی باید حل کړم او د منځه یوسم. بل شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې دغه کوچینګ جلساتو او سیشنونو په جریان کې همیشه کوښښ وکړئ چې نوټ واخلئ، بعضې یاداښتونه واخلئ. دا ښه دي. کیدای شي د بعضو سختو پوښتنو سره مخامخ شئ، په هغه لحظه باندې جواب نشئ ورکولی، یا وروسته غواړئ جواب ورکړئ، یا د هغې جلسې ښه لاسته راوړنې لرئ هغه د ځانه سره یاداښت کړئ، په خپلو راپورونو کې یې واچوئ. او یا هم بعضې ستونزې چې د کیس ورکرانو لخوا څخه ستاسې سره شریکېږي هغه باید ډاکومنټ شي، باید یاداښت شي، ځان سره یې ولیکئ او د هغو څخه په آینده کې استفاده وکړئ. نو د جلسه معلومات راټولول، په اصطلاح باندې ډاکومنټ کول ډېر زیات مهم دي، ستاسې سره په ډېرو برخو کې کومک کوي. هم به د ټیم لیډرانو او سوپروایزرانو دپاره یو لاسته راوړنې، دوی به یو شی دی د خپل ځان سره لري، د دغو نوټونو څخه په استفادې باندې دوی کولی شي چې خپل بعدي پلانونه ترتیب و تنظیم کړي، او د بعضو اړتیاوو د پوره کولو لپاره کیدای شي د خپل لوړ منیجمنټ څخه د حمایت او ملاتړ په خاطر باندې دغو شیانو څخه استفاده وکړي. دا ډېر زیات مهم دی. الله مو خوشحال لرم. که څه پوښتنه و، کوم شی و، زه مو همیشه په خدمت کې یم. پر ویډیو باندې کامنټ کولی شئ، که نه و زموږ د واتساپ د کمیونټي لینک د ویډیو لاندې شته، کمیونټي جوین کړئ او راسئ زموږ سره ژوندی هلته په واتساپ کې بحث راسره وکړئ. ډېره زیاته مننه. ښې چارې.